چې اسلامي امارت سره د موږ او تاسې د اسلامي امارت سره په کومک او همکاري په وړاندې شاید څه ملاحظات وي، خو هغه ادعا او هغه غوښتنه هغه دعوه چې تاسو یې لرئ چې موږ د افغانستان د ملت او د خلکو سره کومک کوو، نو راسئ ټول وخت د موږ خلک په لاس نیولو باندې مه عادت کوئ. راسئ داسې یو کومک وکړئ د موږ له خلکو سره چې د موږ ځوانان د موږ خلک په خپله ځان ته د بېګا دپاره خپلو بچیانو ته د روزي پیدا کولو یوه سالمه لار او یو سالم جای د دوی دپاره برابر سي او دوی د خپلو اولادونو دپاره روزي پیدا کړي. او دویمه هغه خبره چې مهاجرت په یوه نړیواله پدیده بدل سوی. راسئ تاسې هغه پیسې چې د خپلو سرحداتو د سرحدونو په بندولو او په خپلو سرحدونو کې د سیمې خاردار او د نورو امنیتي دیوالونو په جوړولو غواړئ چې مهاجرین تاسې ته رانسي، راسئ واقعا د هغې 50% تاسې په دغه هېوادونو کې د خلکو دپاره د کار زمینه مساعده کړي. که تاسې په خپل سرحد باندې کومې پیسې مصرفوئ د هغې 50% په موجوده شفافیت کې دلته مصرف کوئ، نو زه په اطمینان او په یقین سره درته وایم چې د دغه مهاجرت سلسله او لړۍ به تر 80-80% پورې راټیټېږي. البته هغه مهاجرت چې افغانان مهاجر کېږي او هجرت کوي. اسلامي امارت په ټول توان د دې دپاره کوشش کوي، دا د اسلامي امارت مسؤلیت ده چې خپل خلک د مهاجرت نه راوګرځوي. لیکن تاسې وینئ چې ځینې ستونزې او اقتصادي مشکلات شته چې د اسلامي امارت په موجوده توانمندي کې نشي توانېدلی چې ټولو ضرورتونو او ټولو مشکلاتو د خلکو ته رسېدګي وکړي. نو بناءً تاسې راسئ له موږ سره د افغانستان په اقتصادي استقلال کې چې افغانستان په اقتصادي لحاظ د خودکفایي خواته ولاړ سي او نور افغانستان د سیمې د هیوادونو بازار او د پلور په مرکز نه بلکې افغانستان یو صادراتي افغانستان سي، افغانستان یو صنعتي افغانستان سي. نو تاسې له موږ سره په دغه برخه کې همکاري وکړئ، په پارکونو کې موږ سره د برق په برخه کې همکاري وکړئ. لکه جناب ډاکټر صاحب په بعضې مجالسو کې وایي چې برق اوس یو تجارتي او سیاسي نه بلکې د ژوند د اساسي ضرورتونو نه یو ضرورت ده. که برق نه وي تعلیم نشته، که برق نه وي صحت نشته. نن خو ټول شیان په انرژي پورې تړلي. نو راسئ د ژوند د اساسي ضرورت په توګه برق را سره تسلیم کړئ او په دې برخه کې له موږ سره همکاري وکړئ.